خبره ده کوم نازکي خبره ده خوشحالي خبره ده ستړي مشي اله زر وای سره خوشحالي خبره ده د کافره ده خوشحالي خبره ده چې سمه به خوشاله شي زر وایا زما بل جنې خوښه شوه یا الله شکر دی الله شکر دی زه په آیا کې خلاص شوم د کوم ځای ده نه مریاډو خوښه مې نه ده تا ته خو ما د دې دپاره ویله چې ستا به پې زړه ټک او پړق وشي اډو خوښه مې نه ده والله کومه څوک خوښوي کنه زما به ځکه زړه ټک او پړق کېږي ته زما خوښې که نه نو ما ویلې مالاسې به دې زه په دې خبره باندې معلومه کړم ما خو ویله ستا به ډېر عجیبه شانتې حالات شي ته خو قابو په ګډا شوي وي خود په ګډا شوي وو ما وی شکر الحمدلله چې ستاسو په کور کې خوشحالي راله او ستا په کویدنه کې به زه کومه ناستې داسې ګډه شمه زه مړې ستا په کویدنه کې به زه ګډېږم ما او تا به یو شانتې کویدن کوو که نه ولې دا خبره مې ته کوله د خیره ګډېږي به که نه را روان اتوار له نه بل مې دا عثمان نیټه کې خو سوادې دی نه مړې چې دا د نه سړي بچی د ځان نه مخکې کړو که نه بس هر څه به اوس ټیک شي اره شپه نه هنکریزو له راځه او ښکلې ښکلې ګانې او ښکلې ښکلې ډانسونه به کوو دواړه د چا د قسته ښځه بس ټیک ته خو په یو شرط باندې په یو شرط باندې خدایه ستا دغه شرطونه یې در به کړم له 100 روپۍ دې در به کړم 100 روپو ته دې زه نه یم ناستې زه د دې زړه ته ناست یم زړه به راله راکړې زما خو دې زړه اوبه کړو چې کوم ځای خوا کوم خوا زه به بس تا ته به ناست یم الله دې لیونې مه نو زما خو دقه یو زړه دی یو واحد له مې ورکړی دی نو که زړونه چرېدو نو یو به مې تا له درکړی یو به مې هغه له ورکړی هغه به دله مړ کړم قیصه ختمه بچې او ته به زما نه ژوندی پاتې شي ولې بیا خو به ته مجبورن ما کې بیا خو ستا دپاره بل سړی نشته اوس لکه چې څنګه زما دپاره بله جینۍ نشته چې به بیا ستا دپاره هم شکر الحمدلله زه داسې پښتنه یم چې زما یو نوم دی او زما د ټول کلي زما په تمه دي خو کویدن شوي ما لاول مې کویدن ماتېږي نو چې څنګه ماته شو نو ټول خلک راته تېر تمام ناست یو ته شمټغ د بغوبغ د پکې یا شو یا نه ولې به نه شي دا خو چې دا زه رامن یم که نه د دقه سړي د وجې رامن یم ځکه چې پښتون چې پښتو وکړي نو دی به ورته صبر کې ویم چې واحد ته دې بره مو کتل که نو تا له ما په دې شنو سترګو کې دا ګوتې داسې در وانهچولې ورا مې نه ښکلې نو ته به یاد ولرې مړې کو په تمانچه مې دله وي نشتو په لوټه به دلې ولمه خو دلې به ولمه دا قسم به زه سر ته رسوم په لوټه باندې خیر دې وویله داسې هغه قسم دې کړی دی خو چې هسې به سره ټچ شو کو په لوټه هم خوږ شو که نه او تا نه ما په خزانو باندې تپوس ونه کړو نو ته به یاد ولرې زه مړې لګیای اوس ما سره واده کې او که نه کې وعده دې خوارې شه نه خو نکریزو له به راځي نور څوک شتم نه او که چېرته ډمان درته معلوم وي نو راته ووایه چې ریولو ډمان راته دنیا معلوم دی عثمان دی یو نازکه ده بل چې کوم دی سفیان دی بل هغه شینا دی د دنیا ټول ډمان دي که نه هغه خو ته یې زمونږ د ټولو نه ته غټ ډمې مونږ پکې مه یادوه خوله کنګال کړو نو زما نوم مه اخله ګینې دا چپړه ده له دې خولې ته نیسمه تاسو جومات امامان یې چې ما یاد غټه ډمه خو تی اواز د ستا ښه شته دی ایدي ځه بس واده را سره وکړه نو بیا به د تلو به ویمه ښځه صحیح ده ګینې داسې قسم به مې ځان سره کړی چې کیدای شي چې ګورې په واده کې یا په دغه کې له بیا ناتونه ویمه وای خدایه ته څه ووایې چې ستا د خولې نه څه روځي نعتونه هم خوند کوي او هر څه مسلې هم خوند کوي خو چې ته څه ووایې بل مې دا خبره کوله ما وی کو چېرته دمکي ته هم راکې عثمان هم راته وي که واده راله نه کېږي ځان د خپې نه پانسي کوم مې وله کوه چې ځان مړ کړي سړی نو د خپې نه چا ځان پانسي کړې د مرۍ نه دې پانسي کړي نو چې قصې یې ختمې شي اوچت که مړ به شي کولک دې اوچت کړو سر له به یې نه را شي دغه شان د مینې ګزارونه کول دغه کیسه خبره مې درته کوله راشه مړه دنیا جینه کې سړي کم پیدا کېږي او ښځې خو د پیسې سل ملاوېږي داسې جینۍ د لو کم چې ستا ټول قام بې تماشې کوي نه زما د ښځه دې زما د ښځې د قام تماشې کوي نو زه خام له کوم خو ځان له کوم نو خشته پرې که نه خلک پې صفتونه کوي بس زما ته خوښه یې که نه ما له بله مه کوه بس که ته راله ځان کې خو ټیک ته که ځان راله نه کې نو مه کوه بس یا الله نو جګړه به سره نشم کولی جګړه به سره کوم بیا به واده له نه راځي او که نه کوم به سره راویلې مې ورته خود کېده صحیح ده زه پې سوچ وکړم صحیح ده ناوخته کېږي زه ځمه کور مالت کې به صدې کومه زه صحیح ده خو خیر دی ښه ډېر سوچ مې وکړ نازکې ما زما نه څوک خوښېږي او الله نه زه د چا خوښېږم نو خیر دی زما زړه ته مو ګوره د الله نه ویرېږئ ظالمانو ما سره مینه کوئ هسې به سره سره مینه کوئ پیسې رانه خورئ خو راغلی یم د کوره ما وګوره سرتوره تاویز راله د مینې وکړه یم په زړه زیره مریدا دې یم پیرا پیرا مریدا دې یم پیرا پیرا بس
دا د ستا دپاره ډېره یاره خو د بلا لورې ښه پلار دې پښتونو دونه ګیرې م وه برید په پاک کارول سنت طریقه به یې کوله سوچ پې وکړه زما په دې خبره باندې ښه بیا به ګپ لګو یا میراته کې دې ګرمۍ ته وګورم یاله یاله سلام سره به ستا ګیرې ختمې نه شي نه زه ویم زه اواګیرم خو ته زما نه یو پد بس د خیره بیا چېرته روان د خیره ته بیا چېرته روان یې تاسو کره درتلم مړي زه تاسو کره درتلمه ملا ماته وایګم څنګه دا خبره لار کې سره ملو شو دا خبره ده چې ورور دې راغلی دی که نه ورور مې نور صبر نه شو کولی مازغې راله خراب کوي ما له دا واده کې او که نه تلې څلور میاشتلو اوومه میاشت یې را پته یې نه لګي چې څه شو ځه راشه دا شرم وګوره ستا خبره چېرته چا تختولې دي خیر به له دونه خوند ورکړی دی چې ارام شکو دی کور ته راشي ما ته پته نه چې هغه راځي که نه زما به 2 کاله دریم ګرځي ته وګوره هغه ګلبري را روانه نه ته یا خدای زما توبه توبه خدایه توبه یې او بیا ورسره ډانګ په لاس کې دی مړې د دوی په کور کې روزانه غویمه بل ورځ خاوند راګیره کړې به په داسې چغې تې وبیستې که نه داسې شنه ګوشنه کړه تختې کړه خو دا به د خپل عمل نه ونړي کور یې نه سم د چرګانو ګاڼه هر ټیم یې خولې ورکړي مړ بس همدغه شانتې خو دې په شرق لګي دا راته ووایي جینې چې کله به دې دا ورور راځي کو نه راځي چې زه درشم او نیټه کېږدم او راواده دې کوم وایم راتلونکي دوار راشه او په ډولۍ کې به درته کښېنم او بومې ځې هغه پرېږدی هغه نشته وای خدایا زه زمونږ تلوار دی خو زما دروندار زمونږ نه زیات تلوار دی نو تلوار مې ځکه چې کور کې یوازې شپه او ورځ نه پېژنم بس یوازې و یوازې بله ورځ مې داسې چل کړو چې په لاره باندې زه دغه شان دا لوپټه په سره به چې عثمان کور ته راغی دنیا خبرې وکړي لکه د ډمو یې په اوږه لوپټه اچولې وه سرتور سر روانه وه او ته مسې ناجایزه کې که نه ما خو مې ویښتو کې کلر کړو تا ته پته نه چې به ویښتو کې کلر وکړې نو ته یې بیا په اوږو به د لوپټه اچولې په لارو کوڅو کې به منډې واخې سارانو په شانتې بس دا خبرې پرېږده اوس به کوو څه به کوو لکه ورور ته دې رنګ وکړه او که موبایل یې اوچت کړه به ته وایې دې کور ته راشه بیا هغه نازک دې ځي راځي وی نیټه غواړي ما له هېڅ څه مه کوه ما ته پته چې دې نه تښتېدل بس هغه پرېږده خپل کار به کوي بس زه به ما واده کړم نور زه نه پوهېږم بس صحیح ده زه مې ورور ته ځم او په ورور باندې مې دا زیرې کوم چې هغه به که دې اتوار له راځي که بل اتوار له راځي بس په منډه مې وړي بیا مړې د مرګ ژوند پته نه لګي چې نن دې دا کار کړو مړه نو کشنه په دې خبرو مې څه وخوښې ښځه خورې ناوخته کېږي بیا زه کور ته ځم هغه بل به راشي ما سره به لاړه شي که نه تا سره نه ځم ځمه کور کې به تنور لمبه کوم روټۍ به پخوم کټوۍ به پخوم ستا خو دا غم درد نشته السلام علیکم وعلیکم سلام السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه چل دی خیر دی څنګه د باندې دا څه خوې د څنګه خوالې څه منډې دې والې دي څو کو جګړه دې کړې ده جګړه خو تاسو دې لاره کې نښلولې وه دا خبره ده ما وایي زه نیټې له ورځم عثمان نور صبر نه کوي یا راله واده کو یا ځان د خپې نه پانسي کوم او د خپې نه اوسه پورې چا ځان پانسي کړی دی دومره صبر وکړئ چې دا شپه پکې تېره شي بیا د سهار به نیټې ته ورشئ ما خبرې اوره تاسو خو ډېر ګرم لګیا وئ دا خبره دې رور نشته د کوره تښتېدلی دی او دې ما ته دا بانې کول وي هغه تلې تبلیغ کې اوسې روزې له تللی شبي جمعې له تللی دی نو صفا راته وویل چې رور مې کور پرېښی دی نو ما به دا واده کړی نه بس کله به دا تښتي او کله به ورور ته نو زموږ پښتنو کې جنکۍ د کوره وځي او دا د پښتنو مخکې هلکان د کوره وځي د دې هلکانو مخکې بل څوک هم د کوره وتي که نه هغه خو دا ماما کړه هغه خو داسې به هغه هم چېرته ماما کاروي را به شي که نه جینۍ له پیغورونه هم ورکوه نه پیغور نه ورکوم نو یو هم په ځای نه کښېني که نه دې کې د پیغور څه شته ما ته پته ده شینا د ګاونډي دی شینا په تعلیب یو خپړه قشان چل در خور باندې ته هم خفه نه شي وي ګنجې ته چا وایي چې واده مې دی هغې ورته یقین مې نه شي استور د څه وشو زما د واده نه خو ستا په وجه د ګنجې واده جوړ شوی دی خو ما سار له به دي دوی خو هر څه کالي پتري جوړي جرندې هر څه یې کړي دي ویم آبا یم چې په دې ته مه کښېنې که نه بل څوک به یې کړي ته په شان ناسته یې او لالا ته دې وګوره د هغه هم په انتظار ګیره کې سپینو لګېږي به نه بس د انتظار دا ګړۍ ماتې کا او زر واده یې وکړه ګړۍ ماتې دي خو ته یا انکار وکړه یا اقرار وکړه نو راتلونکي اتوار له خو به ته ما په خپلو یم زما کوي واده دومره زر نو څه به کومه ها څه به کومه دا وایي ته مرګ او ژوند څه پته نه لګي شپه پکې تېره ګوره شي نازکې کورو مې 4 میاشتو نه رالو که نه بیا واده ماده نشته چې راځي چې تازه واده کړې م بس صحیح ده که بیا د سبا ورور جنګ جګړې کولې ستا په مخکې به سره دا فیصله کوم ګورې چې ما بیا ملامته نه کړي ښه ورور به یې راته وایي چې مونږ پورې خو به دې صبر کړی و که نه
ماشاءالله ماشاءالله ډېر ګرم دي زه چې ځو دا ځي را سره که نه ما وی چې په دې لار سپي دي ما ته کوره پورې ورسه هله راځه ته خفه نه شې زړه ته دې زه لاړم او دا کوره پورې ورسوه او بل مې دا خبره کوله چې ماښام راشه تا سره مې یو څو خبرې دي راځئ ځي لکه دې کور که کنه خدایم غار که بیخي په خپو کیسه نشته مرچکي ماما نن 10 روپو دغه ګاډۍ مونږ دې پرې خوا په دې کو تباه کړو نو ته رانه پیسې راکړه چې نوې والم مړه ته دا د هوا خبرې کې دا هوا وای نشته ټیک یو څوک علیکم ای عثمان یې مړه دې کوه ده یانې پرې ګاډۍ زما دونه بدې ورځې نه دي راغلي چې زه د مرچکي ماما په دې مردار ګاډي پسې د کېږم مرچکي ماما څه سوال جواب مې دی سوجرې ته در روان وم خو مړه ښه یې نه یاره دا موږ پسې او دا ته پسې مړه نو دا څه چېرته به دې دا یا ګاډۍ اخیستې او یا اتیا روپۍ باندې د دې داسې ګاډۍ کېږي راځي خوشه مڼه پرېږده په دې ځان مخه یا په لارو کوڅو کې عثمانیه دا ګاډۍ دا کومه مصري له بوځمه شل کاره مې دې خبره کوه یاره زما دا کار ضروري دی که نه زما دا کار ضروري دی که نه ما ته ستا هغه ضروري کارونه معلوم دي که نه وایه څه خبره وه ګوره مرچکي ماما دغه نیټې خبره ده نو ټولو سره م خبره کړې نو موږ وی چې مرچکي ماما را سره بګې کښېني بېګاله ورځو ماښامي کې نو موږ وی زه خوله به م خوږه کړو دا کار به مې ایسته وشي نو خو ظالمانو په خپله به ورغلې وې دا خو ستاسو د کور خبره ما څه له دا کوې یاره کند ته مې راکاږئ نو نشته مشر مې نشته که نه ګوره زمونږ خو مشر هم تی او زمونږ د مړي ژوندي د خبرو اترو هم تی نو موږ وی چې ته راسره ورشي نو زمونږ به مو ته ووایو چې یاره موږ ځان سره مشر راوستی دی کلي خانه مې ټولې خبرې به ته ای شابسې من له دا دې ډېره ښه نوکر ساتلې اوس خو کوتانه تحصیل نور څه خبرې هغه د ساجد صاحب خبره نو هغه به درله زه وکړم خو تاسو بس وروره چې په کودانه کې لاس کې ماته وي نو ما پسې رامنډې وښئ نه نو مرچکي ماما اوس څه کې لکه تاسو مېلاوېدو له موږ مړی وکړو چې تحصیل لاله مړې مه کوه ماله ته د مړې نه دې ویلې دا خولې دې سمې خودوه سره له دې ګاډي ګورې دا وګوره دې خولو ته مې دا سال دی پرېږدې نو چې د 500 روپو ګاډی هلې دغه ویلي که نه د 2 روپو ناوې په کټ کې غول ښي ستا هم دغه حساب دی داسې کار دی کیڼې را سره پکې که نه کینم د سره در به شم دله چې ته اوس دونه راپسې رالې خامخا به درځم ستا دا خوله د کته نه غورځوم خو مرچکي ماما ګوره یو خبره کوم لکه فضیلت خو خیل دې دی که نه ستا د لور په ځای ده نو که اتیا سل روپۍ دې پکې خپلې د جیبه ولګولې نو الله به درله په آخرت کې پته لګي پیسو سره چل جوړ کړي پرېږده ته زما دغه ګاډي ټیک کوم دا ولې دا 10 روپۍ ګوره مرچکي ماما زما د طرفه دې باندې بس ماټي راوالې او زه به درشم په 1000 روپۍ خو زما واده نه کېږي مرچکي ماما نو څه وکړم نور څه خو ورکه که نه په ایمان دا ته په دغه کې مې دا روباس 100 روپۍ نورې باله نور راسه نشته ګاډي ټیک کوم دا خفه کېږم خو تا ته زما دا خبره د 1100 روپو ښکاره شوله یاره خدای دې تعالی بختوره کړي چې د کروڑونو روپۍ هله داسې کار دی چې ګورې ماښام زمونږ ځای ته خامخا راشي دوی به دې م راوستي وو خو لکه پروګرام هم داسې خپلو مېلمنو له کړی مونږ بسې ګډاګانو له راشو که نه 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 باده خانه مې نه ده کولاو کړي د نیټې خبره ده خفه نه شئ مه راځئ هره خبره کې دې مرچکي ماما یو ګوټ چای ده وبېس هلکه نسکم بس قرضم کوم اوس مې دې کار ته پرېږدې عثمانیه زه ورشم دا لکه یاسره نو دیکه نه وی دیکه به مې هم درسره والی وه خو د املا کې مې سک دی مړه پرېږدې یاسره ولې د کاره دا کې څل کارونه داسې زه کولې کور ته نه دې کمبخته ګډ ورشوي کومه په لاره ګاډي را به راوړئ راځه چې زه مړه چې ځان هم ته خلاص که دلې څوک ورځي دغه خو راځه چې دا دیکه وچې دا ګاډي ته